بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حج د دین اسلام یو اهم رکن دی. د حج د الله په نزد ډیر اهم عبادت او ډیر بهترین امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من حج لله، څوک چې صرف الله د رضا لپاره حج وکي، فلم يرفث ولم يفسق، بیا رفث بدګویی او بد عملی بیا نه وکي په حج کې. د حج بعد رجع کیوم ولدته امه، د حج سره د ګناه سره داسې صفا راسي لکه کومه ورځ چې مور سره زیږېدلی و، پیدا سوی و. ماشوم چې پیدا سي نو یو ګناه نه یې کړی. رسول الله فرمایي حاجي چې د الله دپاره حج وکي، د حج په دوران یا د حج بعد فسق، بدګویی، بد نظری، بد نگاهی، بد عملی نه وکي، فسق والا عمل ونکي، غلط او ګناه ارتکاب ونکي، الله رب العالمین به د ګناه څخه داسې صفا کړي لکه کومه ورځ چې د موره پیدا سوی. یو حدیث کې راځي، حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل العمره الى العمره کفاره لما بینهما، یو عمره او بل عمره په مابین کې چې څومره ګناه د سړي سره سوي دغه دپاره کفاره ګرځي، ګناهونه معاف کیږي. والحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنه، او مقبول حج د دې بله بدله نسته مګر جنت. الله رب العالمین د دې بدله جنت ورکي. نو په دې وجه باندې یو خو حجاج کرام ډیر بهترین عمل کی. د دې په وجه باندې حجاج کرام ته پکار دي چې د حج بعد هغه خپل زندگی رخ بدل کی، د زندگی رخ بدل کی. کم اعمال چې حاجی د حج سره مخکې کول، د الله د کور چې کله الله خپل کور ته راوبالي، الله خپل د نبی کور ته روضې ته راوبالي، د هغه اثر بیا باید په حاجي باندې ښکاری. کم ګناهونه چې حاجي مخکې کول د حج سره مخکې، اوس د حج تقاضا ده، د الله د کور د دیدار تقاضا ده، د رسول الله د روضې او د رسول الله د زیارت تقاضا ده چې حاجي به د الله کور لیدلو بعد، الله خپل کور ته وربللو بعد، د الله روضه لیدلو، د الله د رسول روضه لیدلو بعد، د الله د رسول د روضې زیارت کولو بعد، د رسول الله درگاه ته ورتللو بعد، حاجي بیا هغه ګناهونه پرېږدي کم چې مخکې کول. مثلا د حج څخه مخکې یو چا ژیره خریله د رسول الله د روضې د رسول الله د ملاقات بعد، بیا د اثر د رسول الله باید ښکاری چې اوس د رسول الله د روضې زیارت مې وکړي. نبی علیه السلام فرمایي من زار قبري فکانما زارني، چا چې زما د روضې زیارت وکړي دا دی لکه زما زیارت چې وکړي. نو د رسول الله زیارت چې څوک وکړي د هغه بعد هم بیا ژیره خري، دا ډیر بد عمل دی. د حج بعد بیا هغه ګناه کوم چې د حج مخکې کوله باید نه. د حج څخه مخکې رشوت اخیستی، حرام یې خوړل، سود یې کوي. اوس د حج بعد باید سودی معاملات، رشوت اخیستل، ناحق د چا حقوق ته غصب کول، د حج مخکې زنا، بدکاری، بد عملی کول، د حج بعد ناروا شیزونه اوریدل، د حج بعد فحش فلمان کتل. اوس د حج بعد د حج مخکې د حج بعد باید چې د دې شانو سره ټولو سره فریض وکړي. د الله د کور د دیدار بعد، د الله د رسول د روضې د رسول الله د زیارت بعد بیا هم د دې شانو ارتکاب کول د ډیر غټ جرم دی، عظیم جرم دی. د الله د کور باید تأثرات وي. د مکې مکرمه تأثر دا دی چې په سړي کې توحید، د الله وحدانیت، د الله په ذات باندې یقین، د الله سره تعلق، د الله سره مینه. څوک چې د یو چا کور ته ورسي هغه ډیر اکرام وکړي نو د هغه ګرویده سي، هغه انسان د هغه سره عشق او مینه پیدا سي. د الله د بیت الله د لیدلو بعد هم که د الله سره د چا مینه نه پیدا، د الله توحید په زړه کې نه وي، د الله د رب العالمین سره تأثر، د الله عبادات نه کوي، په عباداتو په لمنځو کې بیا هم د حج بعد کمی راځي، نو د حج باندې شک راځي چې توا دا حج مقبول دی که یا. مولانا سعید احمد پالمپوري رحمت الله علیه لیکي چې حاجی د حج بعد په عباداتو کې کمی رااله، دا شک دی داسې نه چې دا حج مقبول نه دی، او حاجی چې د حج بعد په عباداتو کې مضبوطی رااله، او د حاجی چې د حج بعد
په د ګناهو سره روک سو، د ګناهو سره وګرځېدی، او دا د معلومیږي چې الله رب العالمین د حج قبول کړی دی. د مدینې عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر سنت مطابق زندگی کول دا د حاجی د پاره ډیر ضروری دي. دویم دا زموږ عام خلک حاجیان دی بولي لکه یو تاجر چې راځي، موږ لکه یو منجاری چې راځي، د حاجي سه مال ولې تسبیح نه دی راوړي، مال ولې مسله نه دی راوړي. د بهترین تحفه د حاجي دوه شیان دي. که څوک په دې نه راضي کېږي و هغو ته زه وایم چې په لک روپۍ ورکړي، که د دنیا ټولې تحفې ورکړم شاید د ده په ذهن کې ضروري هغه نه په خوشحاله سي. د حاجي د ټولو څه بهترینه هدیه او تحفه چې دی هغه دوه شیان دي. یو د مکې مکرمې زمزم دی. د زمزم فضیلت موږ ویلي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم. د ټولې روی زمین په دنیا چې څومره مشروبات اوبه دي د هغه ټولو څه زمزم اوبه بهترین، زمزم بهترین تحفه د بهترین اوبه دي. او چې څوک د مکې په زمزم باندې خوشحاله نسو او د مدینې کجور د رسول الله د کلي، د رسول الله د شار، د رسول الله د وطن د مدینې منورې په خورما او کجورو باندې خوشحاله نسو، زه هم دا سړی به په یو تحفه باندې بیا نه خوشحاله کیږي. او دا بیا د دنیا عاشق دی، دا د عشق رسول او د الله عشق ورسره نسته. نو د حاجي بهترینه تحفه دا ده. حاجیان دي د ځانه منجاریان نه جوړي، د ځانه دي تجاران نه جوړي، د ځانه دي ځینې خلک خو لا دی حاجیان راسي د حاجیانو دپاره د لې په ښار کې، په کم ښار کې الته تسبیح ورله اخلي، هغه نو د چینایي تسبیحانې دالې ته مسلې ورله اخلي. لکه حاجي چې یو منجاری یو تاجر راغلی او حجاج کرامو الله دپاره دغه رسومات و دا شان پرېږدي. د حج د ډېر خلک حج په دې نه کوي چې د حج مصرفونه ډېر، یار چې د دې خوا حاجي ځي ډوډۍ به کوي نو خلکو ته به روشن او غوښه ورکوي، د دې څه ضرورت دی؟ او دویم چې حاجي د هغې خوا راسي بیا به څو ورځو پورې و خلکو ته د پسه غوښې و هغه ډوډیانې و هغه به ورکوي. خلک چې دې ته وګوري چې د حج د تګ راتګ دونه خرچه او مصرف نه کېږي لکه د حاجي چې ځي او د حاجي چې د حج بعد راسي، دومره زیات مصرفونه الله دپاره دا نه دي په کار. دا عبادت د حج و خلکو ته ګران سي، حج اسانه کوي، حج مو مشکل کوي. چې څوک رالی غرمه ډوډۍ ټیم سو ضروري نه ده چې هغه ته به روشن او د پسه غوښه ورکوي، عام د غویه غوښه سوې، د چرګ غوښه سوې، سبزي سوله، هېڅ مشکل نه دی. چې څه تیار هغه تیار، چې کوم شی تیار و هغه ورته کښېږده. دغه رقم حاجیان دي د ځانه منجاریان نه جوړي چې بس نو مسلې دي او ګړۍ دي او تسبیحان دي او چیش دي، بس د ټولو څه بهترینه تحفه د حاجي هغه آب زمزم او د مکې مکرمې آب زمزم او د مدینې د رسول الله د کلي خورما ده. په دا د بهترینه تحفه د حاجي ده. د دې اثر به داسې بیا به حج ته خلکو غړی نه وتلی او حج ته به خلک ته مشکل نه آسانه به دا ورځي چې خلک دا دې هم دا توقع نه لري چې حاجي به نو ماته مسلې راکوي، حاجي به ماته تسبیح او ګړۍ او پلانه او عطرونه او دا شان به راکوي. ضرورت د دې شانو نسته. مسلمانانو حج اسانه کي. نکاح زموږ په علاقه کې مشکل ده، وجه دا ده مشکل دا نه ده چې نکاح نشي کېدلی یا جوړ نه پیدا کېږي. مشکل دا دی چې رسومات پکې ډېر دي، رواجونه پکې ډېر دي، هغه سنت عمل پکې مشکل سو. دا رقم حج یو فریضه ده لیکن موږ خلکو ته مشکل ده. هغه وجه دا ده چې د حج مخکې او د حج بعد کوم خرافات او اخراجات کېږي، حج دا خلکو ته مشکل سي. الله دپاره د حاجیانو څه درخواست دی چې صرف د مکې زمزم او د مدینې خورما راوړي. الله رب العالمین چې څه ویل څه واورېدل په دې باندې د عمل کول توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.